په عملي ډول باندې زه غواړم چې یو مریض یا دوه تاسو ته ستنه کړم او په هغې باندې دا نقطې لا هم تشریح دی. دا ما ته خوب نه راځي که نه، زما ملګری دی او بل چې دی داسې لږ شانې بعضې وخت کې روحي دغه لاندې وي که نه. دواړو غوږونو د څوکو سره مقابل کې دلته دا نقطه چې کومه ده دوم مای شلمه نقطه ده چې چاپ رګ ورته وایي. دا چې دا د دې روحي ناروغانو دپاره او همدارنګه چې دی هغه څوک چې خوب نه ولي د هغې دپاره یوه ښه نقطه ده. بله نقطه چې کومه ده هغه موږ ویلو رین مای که نه، د انسان د بدن منځنی خط رین مای چې ده د دې دواړو تیینو تر منځ نقطه ده. بس چې کومه ده دلته دا د لاس ته خط چې کوم دی دا ډسټال خط چې کوم دی دا اوس که داسې یې کړي که نه دا پروکسیمال شو دا ډسټال خط دی. ډسټال خط دلته چې کوم دا دغه دی دا لیګامنټ دی د فلیکزر کاپي ولنارس په نامه دې تر ما ګوره ده د دې نه راډیال خوا ته ګوره ده دلته چې کوم دی دا د زړه اومه نقطه ده. هغه خلک چې ویره لري او بیا په ځانګړي ډول د امتحان نه ویره لري راډیال طرف راډیال دا نقطه دا ستنې باید څومره وخت لپاره دی؟ دا چې د نیم ساعت 40 دقیقو دپاره پاتې کېږي او بیا ترې لرې کړي خلاص درد کوي. هو ډېره مهمه خبره ده، ډېره مهمه خبره ده. هغه نقطې چې درد کوي بعضې ډېر شدید یو شاټ ورته ورکوي چې دلته دغه کوي نو هغه د واره لرې کوئ مریض ته هغه بلم دی. بیا تاسو کولی شئ بله نقطه کې همدې خوا کې بیا دغه کې ور داخل کړئ صحیح ده. خو دا نه یو بله زمونږ ستن غلطه ده نه نه دا داسې نه ده. دا ساحه چې کومه ده دا نقطه لږه غټه وي یعنې دا دې صحیح ده نو ډاکټر صاحب نقطه صحیح دغه کړله خو بعضې وخت کې درد کوي کما سب وال کېږي راسن زم په میکانیزم یې نه پوهېږم خو ډېر شدید درد کوي بلکل همدلته ولنار عصب دی که همدغه چې دغه رقم یې نوم د لیګامنټ هم دی همدغه رقم یې د عصب دی. د معدې شپږ دېرشتمه نقطه دا متخصص صاحب بیا مې صحیح کوم په ټېله هډوکي نه یو درې کم چې کوم دی ښکته او یو ګوته د دې تیبیا هډوکي څخه لټرال دې ځای دا شپږ دېرشتمه نقطه ده. دا هغه نقطه ده چې دا تل دغه کوئ ستنه کوئ. په دې نقطه کې دی وایي چې د مقاومت د بدن پکې زیاتېږي. دا انالګیتیک نقطه ده. ډاکټر صاحب دلته یو څه شپږ دېرشتمه نقطه ټیبیا د هډوکي نه یو ګوته سمه ګوته بس دیگر دریمه نقطه چې کومه دا تارسو فلنجیال ګیلینګ جاینټ که نه د دې پروکسیمال برخه کې دا یې دریمه نقطه ده. نه واسې ته خو مقصد وینه کوي بس طبعا صحیح. ګلزمان خان راځئ مهرباني وکړئ. دا ملک صاحب زموږ ملک د زنګانونو دربونه دا کوم ځای درکړي دا وایي دا ټول دا ډېر درد نه کوي دا یوه خبره بله چې ډاکټر صاحب راته راپیاد کړله که نه ورتوپیدست دی که نه د وارې زما خبر راپیاد موږ دا نقطې چې کوم دي دا درې ډول دي. یو کلاسیک نقطې دي چې په دې نورمالو دغه چې دي ویلو باندې قرار لري. یو اضافي نقطې چې په اضافي ویلو یو چې د چینایانو ته آشي پوینټ وایي که نه آشي پوینټ چې کوم دي هر هغه ځای چې درد کوي هلته هم ستنه منډوي دغه دی که نه. اوس د دې نه چې دی دوه کن پورته که نه دلته چې دی د توري لسمه نقطه ده او دلته چې دی لټرال خواته چې کوم دی د معدې څلور دېرشتمه نقطه ده. یعنې دې دوه نقطو کې به چې دی دغه وړ کېږي او بله چې دی د معدې څلور دېرشتمه نه هلته راځو باید تشریح هلته راځو څو ستنې ځانله به یوه نه دا چې دی د معدې څلور دېرشتمه صحیح شو. د پټېله دا سر چې دی دلته چې دی دغه د پتون او پښې اضافي نقطه ده دویمه چې پې څوای هغه دا نقطه دلته هم یوه ستنه چې دا د پټېله پورتنۍ څنډه دلته تو یې صحیح ده که پورتنۍ څنډه چې تاسو په سترګو معلوم شي بیا یې دغه دا یو د ورتوپیدي متخصص دی زما نه هم صحیح کوي لکه دا په وجود کې بس ترسه کوم نقطه چې کومه ده د معدې شپږ دېرشتمه نقطه که نه لکه مخکې چې مونږ وویل د دې پټېله د ښکتنۍ څنډې څخه درې کن ښکته او د ټیبیا د هډوکي څخه یو کن لټرال دغه نقطه چې کوم صحیح شو دا نقطه
د دې توري نه هم نقطه ده دوم اړو کې چې کوم دی د دې منځنۍ لکه لا مو څلورمه نقطه ده او دا چې دا انالجیتیک نقطه ده د تبې په ضد نقطه ده دا ډېره همدارنګه مقاومت د بدن چې دی لوړی تل چې دی په ټولو درزونو کې دا نقطه چې دی واحد دا نقطه او د وړو کولمو دریمه نقطه چې کله دا لاس کټ او د دې متاکارد فلنج جاینټ چې د دې پنځم پراکسیمال برخه کې کوم دی دلته په دلته بیا ویل چې دا خط د پوستکي چې کوم دی دقه ځای کې ورمایي ځکه دې سره دا برابر او دې خوا چې کومه دا ډسټاب